مرگ خو یو خوف غواړي د خدای په زړه کې، خوف. حدیث کې راځي یو سړی چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوئ او ایرمه په هوا کې باج کوي، په قبر کې می چخخ نه کوي. زامنو ورته ولی ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ور پیښ شمه نو ور تخم بچ چې ځان په اخلاص کم د دې وجنه چې خدای ته پیښ نشم. چې مرشو زامنو اوس وځولو او ایره په هوا کې باج کړنو. خدای خو په دې قادر دی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابعه جوړولې نشي. جوړې کا او ځان ته پیش ک چې دا وصیت ته ولې کړو د سوځولو. ویل خدای څه ملیدنه چې درته پیش کوم او ځان خلاص کوم. الله ورته ز چې تمانه دومره یری دې ما وبخلې. نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه، چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخلې سړی. خوف او یره دې په زړه کې د خدای نه وا ته بخلې نه. ستا په دې ملک کې داسې خلق شته چې د هغې په کور کې د اجرتي قتلونو سازش کیږي. هغه خلق مونږ سره راځي جمعات کې منځونه هم کوي. د دې په کور کې د غلو ډیپو دی او د پردو کورونو ورانولو سازشونه کیږي. هغه خلق منځونه هم کوي، هغې ګیرم پریښي دي، ای سره تسبیح لاس کی او کورې د بل د کور دورانولو ډیپو وي. د هر قماش سړی د هغه په کور کې مشوره کیږي او د شپې د هغه د کور ناټیک کیږي. نو عرض مې داو چې عقل خو مونږ کې شته نه او د عقل مونږ نه جنازه وته